تیر یم له ګناه او له ثوابه چې ډېر تږی یم. تیر یم له ګناه او له ثوابه چې ډېر تږی یم. غی کړه ساقي نن بې حسابه چې ډېر تږی یم. چې عالم ته جسد له عدم راغی، سجده شول ملائک چې آدم راغی. د هر سړي کور نشي دا د ننګ کلی دی، غاصب پښې ترې سپکوه دغه د جنګ کلی دی. چې سل کتابه یې د لیک په سلسله کې لري، یار د سپین مخ په یوه سپینه صفحه کې لري. مخکې تر دې چې بې وفا شو یاره، مخکې تر دې چې بې وفا شو یاره، او مخه به دا وي چې جدا شو یاره. وایي څپې څپې د بحر کنارونه لرې ځي، څپې څپې د بحر کنارونه لرې ځي، او سکونو د ژوندون د دایرو نه لرې ځي. سترګې په لار بسو د بل اوسېږم، نور په خپل زړه کې بس دی خپل اوسېږم. د ستوري راډیو ټلویزیون ډېرو درنو پتمنو لیدونکو اوریدونکو مینوالو السلام علیکم. نن مونږه په یو اختریز بنډار کې چې د اختر په رابطه باندې دغه زموږ مشران او دوستان سره رايوځای شوي او د معین صاحب په کور کې، د محمد قاسم معین صاحب په کور کې مونږه دغه ملګري را سره ټول یو ځای شوي یو. نو مونږ یو د مشاعرې په تکل باندې راغونډ شوي یو. انشاءالله چې مشاعره به اوس په لږ وخت کې شروع کوو. د مشاعرې ګډون کوونکي دي ما سره په څنګ کې مې ناست دی میرعالم نوید صاحب، قاضي نثار الله حنیف صاحب، محترم محمد قاسم معین صاحب، محترم الحاج میرویس چکنوری صاحب، محترم فضل مولا تورکے صاحب، او محترم عبدالصمد کاموي صاحب. د پروګرام آغاز به د قرآن کریم د څو مبارکو آیتونو د تلاوت نه وکړو او د قاضي نثار الله حنیف صاحب نه هیله کوو چې هغه قرآن کریم څو آیتونه تلاوت کړي. من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين صدق الله العظيم. مشاعرې په پیل کې ګران دروند مشر محترم محمد قاسم معین صاحب ته بلنه ورکوو چې خپل شعر درنو حاضرینو ته او درنو سامعینو ته وړاندې کړي. محترم محمد قاسم معین صاحب. غزل د شروع کېږي چې تیر یم له ګناه او له ثوابه چې ډېر تږی یم. تیر یم له ګناه او له ثوابه چې ډېر تږی یم. غی کړه ساقي نن بې حسابه چې ډېر تږی یم. دا پاتری پاتری شونډې مې ښایي درته نه ښکاري.
شونډې مې ښایي درته نه ښکاري ووایم په خوله درته جنابه چې ډېر تږی یم ټکنده غرمه ده او بیدیا ده ته هم ډېر لرې ټکنده غرمه ده او بیدیا ده او ته هم ډېر لرې لږ خو را نږدې شه نن خو را نږدې شه نور سرابه چې ډېر تږی یم لږ خو را نږدې شه چې ډېر ستړی یم دا وړې ویالې زما د تندې علاج نه کوي دا وړې ویالې زما د تندې علاج نه کوي یو مې سه ملګرو تر دریابه چې ډېر ستړی یم ډېر ښه ډېر ښه ډکړې کړو مانګی درخو د کور په لور روانه شوه په لور روانه شوه مې کړه لستونې درته نه وایم چې ولې خو نه وایم چې ولې خو ما مې ګډوه داسې ګردابه چې ډېر ستړی یم ما مې ګډوه داسې ګردابه چې ډېر ستړی یم مقطع ده چې لا د هر چا خلاص مینه پرېږده چې هر څه کوي لاس د هر چا خلاص پرېږده چې هر څه کوي څه کم یې په کوڅه کې بهجابه چې ډېر ستړی علمان جب چې خوښ شوی وي ډېر ښکلی شعر و مننه خیر اوسه محترم محمد قاسم معین صاحب چې ستاسو درانه حضور کې خپل ښکلی کلام وړاندې کړ او اوس محترم الحاج میرویس چکنوري صاحب ته بلنه ورکوو چې ستاسو حضور کې خپل کلام وړاندې کړي محترم چکنوري صاحب چې عالم ته جسد له عدم راغی سجده شول ملائک چې آدم راغی ابلیس وویلې ناري ما خلقت کې نو خاکی څرنګ په ما مقدم راغی زه به هېڅکله خپل سر ورته ټیټ نه کړم د زړه تل نه خولې ته دغه قسم راغی شیطان وکړه سرکشي د خدای له امره په کږه لاره یې پل او قدم راغی ډېر ښکلی ډېر د تقدیر فرمان اعلان هغه ګړی شو د تقدیر فرمان اعلان هغه ګړی شو اکفر نوم پې د قضا له قلم راغی په اعزاز چې علیین کې ګرځېدلو د سجین ور باندې حکم محکم راغی او عزازیل لقب تبدیل نن پر رجیم شو انس و جن لرا ماتم او لوی غم راغی لوی دښمن د خپل سوګن زهر خواره کړل په قراره شوق د شرکو صنم راغی په هر لور دا مدانه شر و فتنه ده او ډیر مشکل دور په خیر امم راغی چا چې قال او د زړه حال هماهنګ کړی هغه هر ځای ته سرلوړی خورم راغی ور د شونډو اکثر بند ساته میرویسه ور د شونډو اکثر بند ساته میرویسه ستر خطر شته کوران تورې په فم راغی ډېر اعلی ډېر مهرباني خیر دا الحاج میرویس چکنوري صاحب چې ستاسو په حضور کې ښکلی او خوږ کلام وړاندې کړ اوس بلنه ورکوو محترم او قدرمن استاد فضل مولا تورکي صاحب ته چې خپل شعر درنو اوریدونکو او لیدونکو ته وړاندې کړي محترم استاد تورکی صاحب د هر سړي کور نشي دا د ننګ کلی دی غاصب پښې ترې سپکوه دغه د جنګ کلی دی دلته د هر سړي کور نشي دا د ننګ کلی دی غاصب پښې ترې سپکوه دغه د جنګ کلی دی
د بل د لاس لاندې ژوند دلته په مان حساب دی د بل د لاس لاندې ژوند دلته په مان حساب دی الکیږي نه دغه وګاړي څه بل رنګ کلی دی غاصب پښې ترې سپکوه دغه د جنګ کلی دی دوی د تسلیم واجب ایستلې ده له خپل قاموسه دوی د تسلیم واجب ایستلې ده له خپل قاموسه دا د خپلواک ژوندون لپاره د فرهنګ کلی دی غاصب پښې ترې سپکوه دغه د جنګ کلی دی هر یو غاصب پکې د خپل بخت ازموینه کړي هر یو غاصب پکې د خپل بخت ازموینه کړي چا ترېنه روغ سر وړی نه دی داسې دنګ کلی دی چا ترېنه روغ سر وړی نه دی داسې دنګ کلی دی غاصب پښې ترې سپکوه دغه د جنګ کلی دی دلته بار بار ټکر د حق او د باطل راغلی دلته بار بار ټکر د حق او د باطل راغلی دا د مؤمنو خدای منونکو د غورځنګ کلی دی غاصب پښې ترې سپکوه دغه د جنګ کلی دی د تېرېدو لاره پرې نشته سر به وخورې دلته د تېرېدو لاره پرې نشته سر به وخورې دلته غلیمه وګوره تاریخ یې لوی ګړنګ کلی دی غلیمه وګوره تاریخ یې لوی ګړنګ کلی دی دا د مارانو لړمانو زهرجن بستر دی دا د مارانو لړمانو زهرجن بستر دی چا درته ویل افغانستان د پوست پالنګ کلی دی چا درته ویل افغانستان د پوست پالنګ کلی دی غاصب پښې ترې سپکوه دغه د جنګ کلی دی مونږ سره یو مونږ سره یو مونږ سره یو د بیلتون خبره منځ کې نه وه مونږ سره یو د بیلتون خبره منځ کې نه وه نن چې بیل اوسو ملامته دا د څنګ کلی دی نن چې بیل اوسو ملامته دا د څنګ کلی دی دلته د هر سړي کور نشي دا د ننګ کلی دی
غاصب پښې ترې سپکوه دغه د جنګ کلی دی لکه د شامي په سرونو سرې لمبې ګرځوو لکه د شام په سرونو سرې لمبې ګرځوو کور په کور ویشو رڼاګانې د پتنګ کلی دی غاصب پښې ترې سپکوه دغه د جنګ کلی دی خزان به ولاړ شي تورک یا پسرلی به راشي خزان به ولاړ شي تورک یا پسرلی به راشي افغانستان خو د نرګسو او لونګ کلی دی غاصب پښې ترې سپکوه دغه د جنګ کلی دی دلته د هر سړي کور نشي دا د ننګ کلی دی غاصب پښې ترې سپکوه دغه د جنګ کلی دی غاصب پښې ترې سپکوه دغه د جنګ کلی دی اوس بلنه ورکوو قدرمن عبدالصمد کاموي صاحب ته چې خپل ښکلی شعر درنو حاضرینو ته وړاندې کړي محترم کاموي صاحب بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو محترم او معززو ملګرو په اجازه وای چې سل کتاب یې د لیک په سلسله کې لري یار د سپین مخ په یوه سپینه صفحه کې لري ډېر ښکلی دا چې ټول ژوند یې په لوستو ستومانه نه شوم دا مې د عشق زر حکایته په قصه کې لري او زر کتابونه به عاجز د رسم الخط شي ورته زر کتابونه به عاجز د رسم الخط شي ورته کم خد و خال چې یار د سپین مخ په دوره کې لري او په تش لیدو چې د زړه زخمونه خولې ټولوي په تش لیدو چې د زړه زخمونه خولې ټولوي خدای خبر څومره مداوا به په بوسه کې لري او وای په تش لیدو چې د زړه زخمونه خولې ټولوي خدای خبر څومره مداوا به په بوسه کې لري او نه په نرګس نه په لاله کې دا رنګونه ښکاري یار چې سترګو او د سرو شونډو غونچه کې لري که د فطرت د رنګینۍ که د کیف خبرې ټول معیار د تودې غېږې یوه لمحه کې لري او ترېنه چاپېر هر زړه کعبه ده پکې رب اوسېږي ترېنه چاپېر هر زړه کعبه ده پکې رب اوسېږي هغه بیا هم نظر د تیږو په کعبه کې لري او مین زړګی به خود زخمي فرار ګرځوم د بڼو غشي چې د وریځو په لینده کې لري او سر تر اخره شکایت ستا د بیلتون دی پکې کاموي څه چې د یاداشت په کتابچه کې لري مننه الله دې وکړي ستاسو خوښ شي ډېر ښکلی و قدرمن کاموي صاحب چې خپل ښایسته کلام یې ستاسو درانه حضور کې وړاندې کړ اوس بلنه ورکوو قدرمن او محترم میرعالم نوید صاحب ته چې خپل شعر درنو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کړي محترم میرعالم نوید صاحب یو ده بیته دی وایي چې د خپل ځان کې د خپل ځان سره په جنګ یم خپل ځان کې د خپل ځان سره په جنګ یم د ښو بدو انسانانو فرق کولی نه شم لیونی نه یم په خود یم خو باور ولرئ لیونی نه یم په خود یم خو باور ولرئ چې د یارانو او مارانو فرق کولی نه شم دلته یو څو بیته دي چې مخکې تر دې چې بې وفا شو یاره مخکې تر دې
چې بې وفا شو یاره او مخه به دا وي چې جدا شو یاره مخکې تر دې چې بې وفا شي مخه به دا وي چې جدا شو یاره کله ناکله ترې توبه هم ښه ده کله ناکله ترې توبه هم ښه ده او هسې نه روږ دې په ګناه شو یاره او کله ناکله ترې توبه هم ښه ده او هسې نه روږ دې په ګناه شو یاره او ته خو مې مه شړله خپله ده ته خو مې مه شړله له خپله دره چې دا ستا نه شو نو د چا شو یاره زما او ستا له غمه نه مري خلک زما او ستا له غمه نه مري خلک راځه په خپله چې پخلا شو یاره پرېږده چې خوی سره دې ځان بلد کړو پرېږده چې خوی سره دې ځان بلد کړو پرېږده چې خوی دې په ادا شي یاره به سوځو د یو بل په ښادۍ به سوځو د یو بل په ښادۍ خدای وکړي چې دا ناشي یاره ستا نه بغیر د ژوند کیسه نیمګړې ستا نه بغیر به زر پناه شو یاره بیت دی چې نویده څه وایي مقصد دې څه دی نویده څه وایي مقصد دې څه دی او څنګه دې کوی په مدعا شو یاره ډېر ښه پروګرام په دې برخه کې بلنه ورکوو قدرمن بصیر بیدار ستوري صاحب ته چې خپل کلام ستاسو په حضور کې وړاندې کړي. محترم بصیر بیدار ستوری. ډېره زیاته مننه په ټولو مشرانو او همزولو په اجازه باندې دغه یو غزل د سره شریکوم نن غزل دی وایي څپې څپې د بحر کنارونه لرې ځي څپې څپې د بحر کنارونه لرې ځي او سکونو د ژوندون د دایرو نه لرې ځي او لمبې وختونه مو د زړه په کور تېرېږي لمبې وختونه مو د زړه په کور تېرېږي لوګی وجود مو د ایرو نه لرې ځي او په زړه مې څه چل کېږي دا فریاد اورېدی نه شم په زړه مې څه چل کېږي دا فریاد اورېدی نه شم غوږونه مې د درد د اورېدو نه لرې ځي غوږونه مې د درد د اورېدو نه لرې ځي او په نیمه شپه راپاڅېږم د ژوند غمونه شمارم په نیمه شپه راپاڅېږم د ژوند غمونه شمارم خوبونه مې د سترګو د لیمو نه لرې ځي ډېر اعلی او دا ځمکه ده په منډه او که وخت په منډه شوی دا ځمکه ده په منډه او که وخت په منډه شوی په منډه ځمکه مې د خپو نه لرې ځي په منډه ځمکه مې د خپو نه لرې ځي او په شګو کې مزل دی خپل منزل ته نه رسېږي په شګو کې مزل دی خپل منزل ته نه رسېږي د ژوند په اوبو بار شي قافلونه لرې ځي د ژوند په اوبو بار شي قافلونه لرې ځي او یادونه یې د پاتې او د کلي نه روان شو یادونه یې د پاتې او د کلي نه روان شو د چم کلي ګاونډ او دې کوڅو نه لرې ځي د چم او دې کوڅو د چم کلي ګاونډ او دې کوڅو نه لرې ځي او بیداره سپین اوښکو یې پر مخ کړي لارې جوړې بیداره سپین اوښکو یې پر مخ کړي لارې جوړې شوې کرښې اننګونه لرې ځي کرښې ډېر خوږ ژبې شاعر بصیر بیدار ستوري کلام تاسو واورېده له هغوی څخه یوه نړۍ مننه کوو او اوس د پروګرام په دې برخه کې چې آخري شیبې دي یو شعر به ستاسو درانه حضور کې وړاندې کړم دا شعر د معین صاحب دی په اجازه سترګې په لار بسو د بل اوسېږم سترګې په لار بسو د بل اوسېږم نور په خپل زړه کې بس دی خپل اوسېږم هر ځای چې ومه خو په خیال کې مې تل زړو کوڅو کې د کابل اوسېږم کیسې د سیوري د اوربل نشته اوس کیسې د سیوري د اوربل نشته اوس خو د پاسه په اوربل اوسېږم
کیسې د سوري د اوربل نشته اوس خو د پاسه په اوربل اوسېږم جلاده ما به ترې څه وېروې جلاده ما به ترې ته څه وېروې زه خو په څنګ کې د مقتل اوسېږم نور نو وروزم سپین میدان ته بس دی وروزم سپین میدان ته بس سو به خپل کور کې لکه غل اوسېږم ته به مې هېر کړې څه ناشونې نه ده خو د رقیب زړه کې به تل اوسېږم راځه مینه خو خبر شه چې زه منځ د اغزو کې لکه ګل اوسېږم دا و نننی اختریز شعري بنډار چې ستاسو په حضور کې وړاندې شو له قدرمنو شاعرانو ادیبانو او ډېرو مخورو څخه نړۍ مننه چې دلته تشریف راوړه او له محترم قدرمن معین صاحب څخه هم یوه نړۍ مننه چې د مجلس تابعه یې وکړله او نور پروګرام ته اختتام ورکوو الله مو مل